د سلام په وړاندې کولو ښه راغلاست درته وایم قدرمنو لیدونکو پام وکړئ زموږ د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته. د مقاومت جبهه ترکیه کې د سیاسي څیرو غونډه اعلامیه وایي چې د مقاومت ملي جبهې ملاتړ کیږي. یو شمېر افغان سیاسي مشرانو چې پر افغانستان د طالبانو تر واک ته رسېدو وروسته له هیواده وتلي د ترکیې په غونډه کې د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت شورا پر جوړېدو هوکړه وکړه. دا غونډه سهشنبه د ثور پر 28مه د ملي اسلامي جنبش ګوند د مشر عبدالرشید دوستم په کور کې جوړه سوې وه. په دې غونډه کې د عبدالرشید دوستم، محمد محقق، عبدالرب رسول سیاف، عطا محمد نور، میر رحمان رحماني، محمد علم ایزیدیار، د صلاح الدین رباني استازو او اسماعیل خان په ګډون د افغانستان یو شمیر نورو مشهورو سیاسي څیرو ګډون درلود. اعلامیه کې راغلي چې په پنجشیر، بغلان، تخار، بدخشان، پروان، کاپیسا، سمنګان او د هیواد په یو شمیر نورو سیمو کې د طالبانو سرپرست حکومت پر وړاندې د مقاومت ملي جبهې وسلوال پاڅون ستایل سوی او ملاتړ ترې اعلان سوی دی. د دې غونډې ګډونوالو ویلي چې طالبان د اسلامي او انساني معیارونو خلاف د مظلومو افغانانو پر وژنو لاس پورې کړی چې افغان ملت یې پر وړاندې د ځان او مال د ساتنې په خاطر وسله پورته کړې ده. د دې اعلامیې په 2مه ماده کې له طالبانو غوښتل سوي چې په هیواد کې د نوري وژنې او د نوري تباهۍ لامل دې نه کیږي او اوسنۍ ستونزې دې د خبرو له لارې حل کړي. په دې ماده کې ټینګار سوی چې طالبان باید وپوهیږي چې تاریخ ته په کتو هیڅ وسلواله ډله نه ده توانېدلې چې د افغانستان پر خلکو په زور حکومت وکړي. اسلامي امارت په غیر قانوني توګه له هیواده د خلکو پر وتلو بندیز لګولی. د افغانستان اسلامي امارت له هیواد څخه په غیر قانوني توګه د خلکو پر وتلو بندیز لګولی دی. د افغانستان اسلامي امارت کورنیو چارو وزارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې له دې وروسته هیڅوک حق نه لري چې په غیر قانوني توګه له هیواده بهر سفر وکړي. یاد وزارت ویلي چې په نیمروز کې ټولو امنیتي ځواکونو ته امر کړی دی چې له هیواده ګاونډیو هیوادونو ته د غیر قانوني کډوالو د تلو مخنیوی وکړي. روسیه وایي که اړتیا سوه د افغانستان پولو ته څیرمه ګواښونه ځوابولی سو. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د خپل ځان او خپلو ملګرو هیوادونو د امنیت ټینګښت په موخه د اړتیا په صورت کې د افغانستان پولو ته څیرمه ګواښونو ته ځواب ویلی سي. د یاد وزارت ویاندې ماریا ویلي چې د افغانستان پولو ته څیرمه وضعیت دا ایجابوي چې د سیمې هیوادونه هوښیار واوسي. نوموړې دا څرګندونې وروسته تر هغه کوي چې په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې په یوه خپره سوي ویډیو کې ښکاري چې د داعش په نامه ډله د افغانستان له خاورې پر تاجکستان توغندیز بریدونه کوي. که څه هم د افغانستان اسلامي امارت د ټولو پولو د امنیت د ټینګښت او ګاونډیو هیوادونو ته له افغان خاورې د نه ګواښل کېدو ډاډ ورکوي، خو روسیه وایي چې دوی هر څه تر څار لاندې لري او د افغانستان شمالي پولو ته څیرمه وضعیت عادي نه دی. پنجشیر طالبان په چورلکو کې د پنجشیر غرونو ته جنګیالي لیږدوي. له پنجشیر څخه ځایي سرچینې هشتې صبح ورځپاڼې ته وایي چې د طالبانو چورلکې د پنجشیر غرونو ته د جنګیالیو د لیږدولو په حال کې دي. سرچینې زیاتوي چې طالبانو پنجشنبه د هغوی پر 29مه خپل یو شمېر جنګیالي د پنجشیر له ورزشي لوبغاړي څخه آب درې او فراج غرونو ته ولیږدول او دغه بهیر لا هم دوام لري. خبرونه ښیي چې په تاواخ کلي کې د طالب جنګیالیو شمیر د هغه ځای له اوسیدونکو سره سم دی او په هر جومات کې کابو 50 طالبان ځای پر ځای سوي دي. غزني کې سرچینو تایید کړی چې طالبانو خپل یو ځای قومندان له دندې ګوښه او په کور یې کښېنولی دی. د دغو سرچینو په وینا دا قومندان ابوبکر نومیږي او له کلونو راهیسې یې د طالبانو په لیکو کې فعالیت کاوه. سرچینو تایید کړی چې دغه تاجک قومندان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د دغه ولایت د زنخان ولسوالۍ د امنیه قومندان په توګه ګمارل سوی و، خو د نامعلومو دلایلو له کبله بیرته ګوښه او په کور کېنول سوی دی. پینټاګون وایي تر وتلو وروسته مو افغانستان کې هوایي برید نه دی کړی. امریکا وایي له افغانستانه تر وتلو وروسته یې په دغه هیواد کې کوم هوایي برید نه دی ترسره کړی.
د امریکا د دفاع وزارت د دغه هیواد کانګریس ته په یوه تازه لیږلي راپور کې د افغانستان په اړه ځینې معلومات خپاره کړي دي او وایي چې دغه هیواد څاري خو تر وتلو وروسته یې دلته کوم هوایي برید نه دی ترسره کړی. په راپور کې راځي چې افغانستان د پینټاګون تر څار لاندې دی خو زیاتوي چې دلته د کوم هوایي برید پلان نه لري او نه یې هم تر اوسه په داسې کوم اقدام لاس پورې کړی دی. قدرمنو لیدونکو ډیره زیاته مننه چې ویډیو مو تر اخري شیبو وکتل. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبري معلوماتو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت او ښې چارې د الله په امان.